په نننۍ ویډیو کې خپل ګیګز منیج کوو، خپل ګیګز باید څنګه منیج کوو، خپل ګیګ پرفارمنس باید څنګه وګورو چې ګیګ زموږ ګیګ چې دی ورځ تر بلې په ښه پرفارمنس کې روان دی او که نه ورځ تر بلې په راښکته کېدو کې دی. همدارنګه خپل اډرونه خپل ګیګز وبخښئ خپل ګیګز څنګه منیج کولی شئ له ګیګ مینیو څخه به انشاءالله له دا هر څه کولی شو. راځئ د کمپیوټر سکرین ته ځو، په عملي بڼه یې ګورو. زه دلته راغلم، خپل پروفایل ته راځم، په ګیګز مینیو باندې کلیک کوم. په ګیګ مینیو کې موږ سره ګوره لومړی چې دی اکټیو دی. اکټیو کې موږ سره بیل د لیکلي شپږ، موږ سره فعلا اکټیو شپږ ګیګه چې دي موږ تاسو سره خپل شپږ ګیګزه چې دي اوپن دي. مثلا دا اول ګیګ دی، دا دویم دی، دا دریم دی، دا څلورم دی، دا پنځم، دا شپږم. همدارنګه پینډینګ اپروول دی، کوم چې موږ تاسو ګیګ جوړ کړي دي او د فایر لخوا په پینډینګ کې دي، یعنې هغوی چې کوي بیا وروسته موږ ته ریپلای راکوي. ریکویسټ فور موډیفیکیشن هغه ګیګونه چې موږ تاسو جوړ کړي دي اما له فایر لخوا غوښتنه له تاسو څخه شوې چې په دې کې باید چینجز وکړئ، په کوم ځای کې مو ستونزه ده نو دې ځای کې به کولی شو هغه پکې وکړو چینجز یا موډیفیکیشن پکې وکړو. ډرافټ د کوم اډرونه چې موږ تاسو جوړ کړي بیا هم په نیمه کې کوم ګیګونه وبخښئ کوم ګیګونه چې موږ تاسو جوړ کړي دي او بیا هم په نیمه کې پرېښئ نو هغه دلته راځي. ډینایټ کوم ګیګونه چې موږ تاسو جوړ کړي دي اما ډیکلاین شوي دي یا ریجیکټ شوي دي د فایور ټیم لخوا، هغه دا ځکه ریجیکټ کیږي چې تاسو شاید په ګیګ دپاره د بل چا پروفایل د بل ګیګ لپاره د پردي ګیګ څخه انځورونه کاپي کوي دلته استعمال کوي، معلومات کاپي کوي دلته استعمال کوي په خپل ګیګ کې، نو دې د وجې ریجیکټ کیږي او دلته ډینایټ ګیګ ته راځي. پاس چې دی پاست ترازو پاست اپشن کې موږ سره هغه ګیګونه دي چې موږ تاسو سټاپ کړي دي، یعنی موږ تاسو نور نه غواړو سرویس پکې وړاندې کړو. که په دې باندې کلیک وکړم ګوره په دې هر یو ګیګ کې زه ریویو لرم، خو فعلا مې سټاپ کړي دي، زه فعلا مې سټاپ کړي دي. زه راځم ریویو باندې کلیک کوم، دلته راځم په ریویو باندې کلیک کوم له دې ځای څخه، نو کوره په دې کې زه 11 ریویو لرم، خو بیا مې هم سټاپ کړي دي، نو غواړم په دې کې سرویس وړاندې کړم. همدارنګه دا بل ګیګ هم په دې کې هم 11 ریویو لرم. پروفیشنل ویب سایټ 3D موک اپ او همدارنګه دا چې د کافي ډیزاین په هغه کې باره کې دی، نو دا ما سټاپ کړي دي. که وغواړئ چې دا اډر اکټیو کړئ اکټیویټ کړئ نو دلته به د اډرونه سلیکټ کړئ، غواړم دا دوه اډرونه اکټیویټ کړم، دلته راځم کولی شئ ډیلیټ هم کړئ همدارنګه اکټیویټ هم کړئ. دا به راشي په دې کې او دا به شي 8 اډرونه 8 ګیګونه. نو که زه اوس دلته راشم دا پیج موږ ریفریش کړو وګورو موږ سره به فعلا 8 ګیګونه اکټیو وي. ګوره مخکې شپږ اوس دا د 8 ګیګونه شو. که غواړئ چې بیرته یې پاست کړئ نو غواړئ چې بیرته یې سټاپ کړئ، دې کې سرویس ونه غواړئ پرووایډ کړئ نو له دې ځای څخه هم کولی شئ. زه راځم یو اډر له دې ځای څخه سټاپوم او بل اډر له دې ځای څخه غواړم بل اډر کولی شم له دې ځای څخه سټاپ کړم. دلته راځم او د پاس آپشن په نوم باندې بټن باندې کلیک کوم، نو دا بیرته پاس مینیو ته راشي. بیرته راځم اکټیو مینیو ته. زموږ ستاسو اکټیو مینیو کې ډېر زیات کار دی. په اکټیو مینیو کې زه راځم په یو ګیګ باندې کلیک کوم، د بیلګې په توګه زه په دې ګیګ باندې کلیک کوم. په دې ګیګ کې اوس موږ تاسو ته مکمل معلومات راکوي. لومړی موږ تاسو ته دا ښیي چې ګیګ سټیټس چې دی یا حالات چې دي فعلا اکټیو دی او د ګیګ چې دی انفارمیشن 2 ورځو کې په اوسط ډول باندې ډیلیوري سیستم لري. دا دوه اډرونه اوس فعلا چې دی په کیو کې دی ورته یعنې په قطار کې دی ورته. همدارنګه لیمټ اډر کې چې تاسو ډېر زیات اډرونه ترلاسه کوئ د خپل ګیګ له لارې او نشئ کولی چې دا کنټرول کړئ نو دلته کولی شئ لیمټ ورکړئ چې زه باید د 10 نه زیات اډرونه ترلاسه نه کړم. 10 اډرونو ته چې کله دا ورسیږي نو هغې نه خوا بوایره نشي کولی چې تاسو ته اډر پلیس کړي، نو تاسو کولی شئ دې څخه لیمټ کړئ. واټر مارک دی، واټر مارک دې ته ویل کېږي، البته دا په ورډ کې هم شته دی. زه به تاسو د پورټفولیو څو ایمیجز اوپن کړم د بیلګې په توګه. دغه فایور دغه لوګو چې تاسو وینئ دغه فایور ده، یو دا 2 څلور ځای راغلی. همدارنګه په دې کې هم شته خو دې وایډ بیکګراوند وایډ دی، په بشپړه توګه نه معلومېږي ور دې ځای کې لږ لږ ښکاري. دې ته واټر مارک ویل کېږي. که غواړئ چې دغه واټر مارک چې دی ستاسو په کوم پروژې چې تاسو ډیلیور کوئ او بشپړوئ په هغه باندې دا واټر مارک ډیسیبل کړئ، کولی شئ له دې څخه یې ډیسیبل کړئ. نو په نورو پورټفولیو کې په آینده کې به ستاسو په پورټفولیو کې به واټر مارک نه ښودل کېږي، خو دا کوي نه بلکې ډېره زیاته ښه ده ځکه تر څو دا معلومه شي چې ستاسو اډر دی او دا چې د فایور لخوا ډیزاین شوی دی. ګیګ پرفارمنس راځو، د ګیګ پرفارمنس راځو دلته ګوره 100 دی، بیا 200 دی، بیا 300 دی، بیا 400 دی، بیا 500 دی. دلته راځو
د ګیګ پرفارمنس ته چې راغلو دلته موږ تاسو ته ګراف راکړی د ګوره په دې ګراف کې موږ تاسو ته لیکلي دي چې جون په 1 تاریخ باندې په دې باندې 103 امپریشن راغلي دي امپریشن همدارنګه په جون په 18 باندې 104 امپریشنز راغلي همدارنګه امپریشن یعنی ټرافیک یعنی دومره خلکو ته دا سجست شوی دی ستاسو ګیګ په دومره خلکو ته د لیدلو وړ ګرځېدلی دی همدارنګه 202 دانې په 21 د جولای راغلي په دې ځای کې ګیګ ګراف چې د ډیر زیات پورته ختلی دی ګوره 400 او شپږ شو ته ختلی دی په 3 د جولای باندې همدارنګه 5 د جولای بیرته راښکته شوی 194 ته راغلی دی او بیا په 8 د جولای باندې بیرته چې دی په دې کې چې دی اپډیټ شوی دی یعنی اوس په کې اپډیټ راغلی دی ګوره دلته لیکلي ورک سمپل سټیټس اپډیټډ نو همدارنګه کولی شي په دې باندې په 13 ورځو کې څومره کلیکونه شوي نو دې ځای څخه کتلی شي ګوره زه ورته وایم چې 18 د جولای باندې چې دی په 2 کلیکه پې شوي همدارنګه په 3 د جولای باندې په کې 9 کلیکه شوي دي همدارنګه 4 د جولای باندې هم پکې 9 کلیکه شوي دي همدارنګه کولی شي اډرونه هم وګورئ چې په دې باندې څومره اډرونه راغلي مثلا د بیلګې په توګه په 9 د جون باندې یو اډر راغلی په 22 د جون باندې یو اډر راغلی بل اډر مثلا د بیلګې په توګه په 3 د جولای باندې راغلی بل اډر د 5 د جولای باندې راغلی دی نو دې څخه د خپل ګیګ پرفارمنس کتلی شي همدارنګه دې ځکه ریویو دی ګوره په دې کې پرفارمنس چې د ټوټل موږ چې د 5 سٹار لرو بوای اگین ار ریکمندډ چې د 5 سٹار دی همدارنګه سرویسز ار ډیسکرایبډ هم 5 سٹار مترلاسه کوي کمیونیکیشن وذ سیلر ل بوای هغه سره ل بوای سره زمون کمیونیکیشن یا اړیکه څنګه هم د 5 سٹار ور ده وګوره باز ټیم کې د پرفارمنس کته کېږي هم لدې څخه ګوره تاسو ګورئ د دې پرفارمنس چې د دې ریټینګ ګوري 0.9 دی یعنی بیا هم ښه دی بد نه دی خو 0.9 له 5 څخه اوس هم 1 پوینټ کم دی همدارنګه د دې کې پرفارمنس هم له دې ځای کتلی شي نو دا وه زموږ ستاسو همدارنګه که غواړئ نوی ګیګ بل ګیګ جوړ کړئ دې څخه کولی شئ له دې څخه هم کولی شئ کریټ ا نیو ګیګ او د خپل پروفایل دې بټن څخه هم کولی شئ چې نوی ګیګ جوړ کړئ